بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم روپ پوښتنه کړې ده چې ښځه تر نامه لاندې ویښتان په چاړه باندې د ماشین په چاړه باندې ایسته کولی سي یا په پوډرو یا په نورو دواګانو باندې او که یا د دې پوښتنې جواب دا دی چې د ښځې دپاره مستحبه او افضله دا ده چې تر نامه لاندې چې ادب دي پر دغه شرمګاه باندې کوم ویښتان دي دغه وکاږي. تر ټولو ښه طریقه یې کښل دي او دا چې د هغه وخته څخه چې کله دا ویښتان راپورته کیږي د مور د خوا څخه و دغه زنانې ته دا تربیه ورکول سي چې دغه ویښتان کاږه نو بیا دا ویښتان نازک وي، پاسته وي، کښل یې ډېر اسانه وي، مشکل نه پیښي. دا مستحب عمل دی چې ښځه دا ویښتان وکاږي او که چیرې وې نه کاږي په دوا باندې دغه د ویښتانو په لرې کوونکي دوا باندې ووي یا یې دغه د ماشین په چاړه باندې وخوري، جائز او خلاف الاولا کار دی، مکروه تنزیهي کار دی خو جواز لري. پرد المحتار کې کاږي ویستیبو حلق عانة د نامه چې کوم تر نامه چې کوم ویښتان لاندې دي د هغوی خریل مستحب دي د نارینه دپاره. په هندیه کې کاږي ویبتدي من تحت السرة تر نامه لاندې چې کوم ویښتان دي اول به د نامه څخه شروع کوي. ولو عالج بالنورة يجوز که چیرې دغه ویښتان په پوډرو سره ایسته کړل دا هم جایز دی. کذا فی الغریب وفي الاشباع والسنت فی عانة المرأة النطف سنت د ښځې د تر نامه لاندې چې کوم ویښتان دي په دې کې سنت دا دی، مستحب دا دی، افضل دا ده چې ویې کاږي. خو که یې ونه کاږي په چاړه سره یا په چینا سره یا په پوډرو یا نورو سپریو دواګانو سره ایسته کې جائز دی خو افضل کار یې کښل دي. در مختار سره درد المحتاره شپږم جلد 406 صفحه د سعید کراچی چاپ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.